په پلازمینه کابل کې د هیواد د تر ټولو لوی روغتون جمهوریت د ریفرم او بیارغونې چارې پیل شوې او په شاوخوا 12 میاشتو کې به کارونه پای ته ورسیږي. چارواکي وایي چې د دې روغتون پر بیارغونه باندې نږدې 4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي او په بیارغېدو سره به هیوادوالو ته د روغتیا په برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. دې شفاخانې یا د دې ریفارم دپاره نږدې 4 میلیارده یا څه باندې 4 میلیارده پیسې مختص شوي دي چې په دې کې به تقریبا 319 میلیونه موږ د دې شفاخانې په تعمیراتي کارو باندې مصرف کوو او تقریبا 2 میلیارده 680 میلیونه به موږ د دې لپاره طبي تجهیزات اخلو. همدارکن ته به 921 میلیونه د دې په معاشاتو باندې مصرف کیږي. 10 میلیونه به تقریبا د اتاق عجل لپاره ادویات اخیستل کیږي. عملیاتي مصارف تقریبا 140 میلیونه سنجول شوي دي او مواد مصرفي طبي د دې لپاره به 18 میلیونه مصرف کیږي او دارکن ته غیر طبي تجهیزاتو لپاره 10 میلیونه افغانۍ په نظر کې نیول شوي دي. د جمهوریت روغتون د انتقال د ریفارم په خاطر باندې چې دا روغتون انتقال سو نو د دشت برچي ته د علي جناح په نوم باندې یو روغتون دی نو موږ دغه ټولو بخشونه هلته انتقال کړل تنها د انکولوژي د بخش. نو زموږ د پروسې د انتقال پروسه چې ده ماشاءالله ډېره سریع روانه ده او ډېره په نرمل شکل سره روانه ده. نو اوس مهال موږ ټول واردونه ټول بخشونه مکمل علي جناح روغتون ته انتقال کړي دي نو هلته خپل فعالیت شروع کړی دی. دغه روغتون چې په 1954 کال کې د بنسټ ډبره ایښودل شوې ده خلکو ته د سرطاني ناروغیو ترڅنګ پښتورګو پوزې او غوږ داخله عمومي جراحي عاجلو څانګو او یو شمېر نورو برخو کې خدمات وړاندې کوي. خلک د جمهوریت روغتون د بیارغونې د چارو له پیل کېدو څخه هرکلی کوي او زیاتوي چې پر دې روغتون ناروغان زیات او امکانات یې په هغه اندازه نشته په کومه چې خلک ورته اړتیا لري. خیلی خرسنده هستیم چون شفاخانه جمهوریت ډیر زیات خوشحاله یم چې د جمهوریت روغتون بیا رغول کیږي. دا کوچنی روغتون نه دی بلکې د هیواد په کچه یو لوی روغتون دی او موږ له خپل دولت څخه ډیر خوشحاله یو چې دې ځای ته پاملرنه کړې ده. تاسو هم پوهیږئ چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې روغتون د بیارغونې چارې دې چټکې کړي او خلکو ته د روغتیا په برخه کې لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. موږ که وګورو چې د ټول افغانستان لپاره د دغه ولس لپاره د کابل د 10 میلیونه وګړو لپاره دا یو ښه خبر دی چې جمهوریت شفاخانه دې بیا په خپلو خپو ودرېږي ودرغول شي تر څو پورې دلته معیاري الحمدلله ډاکټر صاحبان لرو خو هم ځینې نیمګړتیاوې شته لکه د ماشینونو اوسیږي یا د وسایلو اوسیږي د بستر اوسیږي دغه شیونه انشاءالله په نظر کې ونیول شي جمهوریت شفاخانه بیا ورغول شي دا به د ټول افغانستان لپاره یو ښه زیری وي. دا روغتون چې څومره ژر ورغول شي دومره ښه ده تر څو زموږ افغانان نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره له تګ څخه خلاص شي. موږ له دولت څخه د دې غوښتونکي یو چې په ولایتونو او نورو سیمو کې د دې ته ورته نور روغتونونه هم ورغول شي تر څو په دې برخه کې له ستونزو خلاص شو. د جمهوریت روغتون طبي پرسونل چې اوس د لنډ وخت لپاره د کابل ښار د دشت برچي سیمه کې د علي جناح روغتون ته انتقال شوی په ګڼو برخو کې هره ورځ ورته سلګونه کسان د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه د درملنې لپاره راځي او د دې روغتون د ودانۍ تر جوړېدو پورې به په همدې سیمه کې خپلو چارو ته دوام ورکړي. احسان الله کریمي CMG کابل.